ملګرو د کیسې له اورېدو مخکې که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. دا موږ ته د نوې کیسې جوړولو لپاره حوصله راکوي. راځئ نننۍ کیسه شروع کوو. یو وخت داسې وشو. لمر راختلی و. د اتر پردیش د یوه کوچني کلي هریپور کې اجوال او د هغه ښځه نیلم اوسېدل. او وګوره څومره ښکلی لمر راختلی زما ګرانه. زموږ د کار لپاره دا تر ټولو ښه ورځ ده. هو کلی کوچنی و خو د خلکو زړونه ډېر لوی وو. هر لور ته شنه شنه پټي، د ام ونې کچې لارې او د سهار د مرغیو خوږ اوازونه ټول چاپېریال ډېر زړه راښکونکی کړی و. اجوال د کلي له تر ټولو زحمتکښو ځوانانو څخه و. هغه به له لمر راختلو مخکې پاڅېده. لومړی به یې په خپل انګړ کې تلسې ته اوبه ورکولې، بیا به یې خپلو غواوو ته واښه ورکاوه. دا واخله زما ښکلې غوا وخوره له پزې اواز. او وروسته به د کروندو لور ته روان شو. خو د هغه ښځه نیلم بالکل برعکس طبیعت درلود. نیلم ډېره ښکلې وه، لوی سترګې، اوږده تور ویښتان او په مخ کې معصومیت. خو په هغې کې یوه لویه نیمګړتیا وه، هغه ډېره سسته وه. کله چې د کلي نورې ښځې به په خپلو کورونو کې جار ووهلې، اور به یې بل کړی و او ناشتې به یې تیارې کړې وې، نو نیلم به لا هم په خپله چارپایه چپرکټ باندې په ژور خوب ویده وه. اجوال به ډېر ځله په مینه ورته ویل: نیلم د سهار وختي پاڅېدو عادت واخله. د ورځې پیل چې څومره ژر وشي کارونه هم هماغومره اسانه کېږي. نیلم به په ځان راړول او ویل به یې: دی اوس خو لا سترګې هم نه دي خلاصې شوې، لږ نور هم ویده کېږم. اجوال لږ وخندل خو په زړه کې یې اندېښنه وه. ورو ورو د نیلم د سستۍ خبرې په ټول کلي کې خپرې شوې. په ساکوا باندې د اوبو راوړلو ښځې به سره خبرې کولې. د اجوال خو لکه الماس سړی دی. خو د هغه ښځه کملا چې به ویل: نیلم ته خو کار سره لکه دښمني ده. بله ښځه به وخاندي. خو نیلم ته د دې خبرو هیڅ پروا نه وه. هغه به ویل: د خلکو کار دی خبرې کول. یوه ورځ سهار اجوال د کروندې ته له تلو مخکې ویل: نیلم نن زه ناوخته راځم. تر غرمې پورې خواړه کروندې ته راوړه. نیلم سر وخوځاوه. هو سمه ده. خو چې اجوال لاړ، نیلم له ځان سره ویل: اوس خو ډېر وخت شته، لږ آرام کوم. آرام یې کاوه او خوب پرې راغی. کله چې سترګې یې خلاصې کړې، لمر د سر په منځ کې و. هغه وارخطا پاڅېده، په بیړه یې خواړه تیار کړل او د کروندې لور ته منډه شوه. اجوال له ډېرې لوږې سره انتظار کاوه. خو کله چې نیلم ورسېده، هغه هېڅ ونه ویل، بس موسکی شو او خواړه یې وخوړل. نیلم ته لږ بد احساس وشو، خو بیا هم ډېر فکر ونه کړ. ته دومره ناوخته راغلی، ما ډېر انتظار وکړ. ورځې تېرېدې. یوه ورځ په کلي کې اعلان وشو چې راتلونکی. دوهمه ورځ هغه بیا فکر وکړ: نن نه سبا به هر څه سم کړم. خو سبا هم وخت نه شو پیدا. په کور کې لوښي ډېر شول، جامې خړې پاتې شوې او د کور حال خرابېده. اجوال په تبه کې پر بستر پروت و او هیڅ مرسته یې نه شوه کولی. نیلم ته اوس ټول کارونه په یوازې ځان ورپاتې وو: کور، پخلنځی، څاروي او کرونده. لومړۍ ورځو کې هغه ډېر ستړی کېده. لاسونه یې درد کول، ملا یې ماتېده، خو چاره نه وه. یوه شپه چې ډېر ستړې شوې وه، د کور په انګړ کې ناسته وه او فکر یې وکړ: اجوال هره ورځ دا ټول کارونه یوازې څنګه کوي؟ زه خو یوازې څو ورځې کې ستړی شوم. هماغه شپه هغې ته د خپل سستي ټولې خبرې او کارونه ورپه یاد شول. د خلکو خبرې، د اجوال صبر او د هغه خاموشه درد ټول ورته ښکاره شول. سبا سهار نیلم له خوبه وختي راپاڅېده. دا ځل یې ویل: که نور نه، زه باید بدل شم. هغې لومړی کور پاک کړ، بیا یې لوښي ومینځل، څاروي ته یې خواړه ورکړل او د اجوال لپاره یې پوره خیال وساته. د څو ورځو وروسته کور بیا روښانه شو. اجوال چې لږ ښه شو او شاوخوا یې وکتل، په سترګو کې یې اوښکې راغلې، ځکه دا ځل کارونه نیمګړي نه بلکې په مینه ترسره شوي وو. نیلم په ټیټه غږ ویل: د ما اوس پوه شوی یم. کار او مینه سره یو ځای وي نو ژوند ښکلی کېږي. اجوال موسکی شو او ویل: همدا تر ټولو لوی بدلون دی. او له هماغې ورځې وروسته د دوی کور نه یوازې پاک او منظم شو، بلکې د مینې او همکارۍ کور هم وګرځېد. نیلم چپ جارو واخیست. لوښي ومینځل او غوا ته یې واښه ورکړل. دی وګورئ، د هماغه نیلم ده نه. د څه خبره ده؟ نن خو ډېر کار کوي. بیا هغه پخلنځي ته لاړ او په لومړي ځل یې په خپلو لاسونو خچړی دال چاول پخ کړل. د زه کروندې ته ځم. کله چې یې اجوال ته خواړه ورکړل، د اجوال په سترګو کې خوشحالي وځلېده. هماغه ورځ نیلم ته احساس وشو چې د کور چلول څومره سخت کار دی. بل سهار هغه د لمر له راختلو مخکې پاڅېده. سترګې یې لا هم درنې وې، خو ځان یې مجبور کړ.
ورو ورو یې کارونه زده کول پیل کړل. کملا چې ورته د روټۍ غوړولو طریقه وښوده. شانتي دیوی ورته د اچارو جوړولو طریقه وښوده. د کلي نورو ښځو ورته د څارویو د پالنې لارې چارې وروښودې. نیلم هره ورځ څه نوي زده کول. په پیل کې ډېره ستړې کېده، لاسونه یې زخمي شول، ملا یې درد کوله. خو اوس هغه د ماتېدو نیت نه درلود. یوه ورځ ماښام اجوال ورته وویل: نیلم ته بدل شوې. نیلم موسکه شوه. هو، ته سم وایې. ما اوس پوه شویم چې کار څومره ارزښت لري. اجوال هم وخندل او وویل: دا بدلون تر ټولو ښه دی. او له هماغې ورځې وروسته د هغوی کور نه یوازې پاک او منظم شو، بلکې د مینې، زحمت او همکارۍ یو ښکلی مثال هم وګرځېد. تاسو ته کله دا شوق پیدا شو چې کار کوئ؟ زه اوس هغه پخوانی نه یم. اوس پوه شویم چې څه سم دي او څه غلط. اوس راته معلومه شوې چې اصل خوشحالي په زحمت کې ده. څو ورځو کې اجوال په بشپړ ډول روغ شو، خو د هغه خوشحالي بې حده وه، ځکه چې د هغه ښځه اوس بدله شوې وه. نیلم اوس هر سهار تر ټولو مخکې پاڅېده، کور یې پاکاوه، خوندور خواړه به یې تیارول او د اجوال سره به یې په کروندو کې مرسته کوله. ته لږ استراحت وکړه. د نه زه لا نور کار کولی شم. کلي خلک د هغې د کار لیدو حیران وو. هغه کسان چې پخوا یې نیلم ملامته کوله، اوس یې ستاینه کوله. یو کال تیر شو. بیا هماغه د تر ټولو ښکلي او پاک کور سیالي اعلان شو. دا ځل نیلم بشپړ چمتوالی نیولی و. هغې په انګړ کې رنګولي، رنګین نقشونه جوړ کړل، پر دیوالونو یې ښکلي انځورونه رسم کړل او د کور شاوخوا یې ګلان کېنول. کور داسې ښکارېده لکه یو واړه ماڼۍ. دا ځل خو یقینا موږ به ګټو. او دا ځل موږ یو. د سیالۍ د پایلو اعلان وشو. مخکې خو ویل د دې کال لومړۍ جایزه اجوال او نیلم ته ورکول کېږي. ټول کلي کې چکچکې شوې او نیلم او اجوال دواړه د خوښۍ نه موسک شول، ځکه دا ځل دوی یوازې کور نه و جوړ کړی، بلکې خپل ژوند یې بدل کړی و. کلی د چکچکو په اوازونو ډک شو. چکچکې، هڅونکي اوازونه: تاسو خپل کور ډېر ښکلی سینګار کړی دی. ډېر مننه. اجوال په خپلو سترګو کې د ویاړ احساس درلود او نیلم په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې. میدان ته په ختلو سره نیلم ویل: زه پخوا ډېره سسته وم. ما فکر کاوه چې کار کول یو بار دی. خو کله چې مسؤلیت راغی، زه پوه شوم چې حقیقي شتمني زحمت دی. ټول کلی د هغې خبرې په اورېدو احساساتي شو. له هغې ورځې وروسته نیلم د کلي د نورو ښځو لپاره یو الهام شو. کله به چې کومه نجلۍ د کار نه تېښته کوله، نو مور به یې ویل: د نیلم کیسه یاده کړه. سستي مه کوه. خندا: د زموږ نیلم وګوره څومره کار کوي. نیلم به موسکه شوه او ویل به یې: د له سستۍ یوازې پښیماني پیدا کېږي، خو له زحمت څخه یست. اجوال او نیلم اوس یو خوشحال ژوند درلود. د هغوی کور د مینې، یست او زحمت یو ښکلی مثال شو. او د هرې پور په کلي کې خلک تر نه هم وایي: که انسان اراده وکړي، نو خپله تر ټولو لویه کمزوري هم په تر ټولو لویه ځواک بدلولی شي.